أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. د بني اسرائیلو د عذاب یو واقعه الله پاک مونږ ته بیانوي او د عذاب راتللو سبب او وجه هم بیانوي چې په کومه وجه باندې الله پاک په دوی باندې عذاب نازل کو. دا زمانه وه د حضرت داود علیه السلام. د دریای قلزم په کناره باندې یو ښار آبادو او د دغه ښار د خلقو پیشه میان نیول او هغه په خپله باندې په خپل استعمال کې راوستل او نورو ځایونو ته سپلای کول، تجارت د میانو کول، دا د دوی پیشه وه. د یهودیانو مذهبي ورځ هغه د هفتې ورځ ده او د عیسایانو مذهبي ورځ هغه د اتوار ورځ ده او زمونږ د مسلمانانو مذهبي ورځ هغه د جمعې ورځ ده. نو موږ له پکار دي چې موږ د جمعې د ورځې ادب کو، احترام کو او د جمعې لومبني اذان سره چې د خپل دنیا کارونه را اونغاړو هغه بند کو. ځکه لومبني اذان نه وروستو د دنیا کار روزګار کول دا ناروا او حرام دي تر مونځ پوره کېدلو پورې چې جمعې مونځ پوره شي هغه وخته پورې. جمعې مونځ نه وروستو بیا د حلال کار کسب کولو اجازه شته دی. فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض. الله پاک فرمایي چې کله مونځ وشي د جمعې یا په ځمکه کې خواره شئ وابتغوا من فضل الله، د الله فضل تلاش کې. فضل نه مراد حلال رزق دی. او د جمعې د اذان سره اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. چې لومبنی اذان وشي نو اخیستل، خرڅول، خرید او فروخت پرېږدئ. صرف هغه کارونه جایز دي چې د هغې تعلق د جمعې د مونځ سره وي. مثلا انسان اودس کوي، غسل کوي د جمعې د مونځ دپاره، نو دا کولی شي. کپړې بدلوي نو دا د جمعې د مونځ دپاره. مسواک کوي، خوشبویي لګوي. چې د کومو کارونو تعلق د جمعې د مونځ سره دی نو هغه جایز دي د اذان نه وروستو هم. او چې د کومو کارونو تعلق د جمعې مونځ سره نه دی نو هغه تر جمعې مونځ پوره کېدلو پورې ناروا او حرام دي. نو د یهودیانو مذهبي ورځ د هفتې ورځ ده. نو په دې باندې د هفتې په ورځ باندې د دنیا کارونه کول او دغه خلقو باندې د میانو ښکار کول دا حرامو. چې تاسو د هفتې شپږ ورځې خو ښکار کوئ، خو چې کله د خالی ورځ راشي نو بیا به تاسو یو شوه روز به تاسو باندې ښکار منئ. د جمعې په ورځ چې ماښام نور پریوځي نو د دې نه د خالی شپه شروع شي نو تر سبا د خالی ورځې نور پریوتلو پورې یو شوه روز دا ښکار په تاسو باندې منع دی. چې دوی به د خالی په ورځ وکتل نو میان به ډېر زیات و، د اوبو سر له به راغلي و، ټوپونه به یې وهل د اوبو د پاسه. او چې نورې ورځې به وي نو بیا به دغه شان په کثرت سره میان نو دوی ورته ټینګېدلی نه شو. نو اول یې ورله حیله جوړه کړله او حیله یې دا جوړه کړله. یو روایت کې راځي چې د خالی په ورځ به یو مایره ونیو نو د هغه لکۍ پسې به یې تار وتړو
او هغه به د دریاب په کناره باندې پسه پسې وتاړه، نو بیا به یې پرېښوده. اتار به پسې تړلی و، نو چې کله به د اتوار ورځ شوله نو هغه مایع به یې راونیونی. مونږ خو د خالي په ورځ ښکار نه دی کړی، مونږ خو د اتوار په ورځ باندې د مایانو ښکار وکړو. او دویم روایت دا دی چې دوی وړې وړې نالې د دریاب د کنارې نه جوړې کړې او هغې ته یې حوضونه تالابونه جوړ کړل. نو چې د اوبو چپه به راتله نو هغې به میان هم ځان سره راوړل، په اوبو پسې میان روان وو. نو هغه تالاب ته چې به کله راغلي نو دوی به ورته بند واچو د خالي په ورځ. نو بیا به د اتوار په ورځ باندې به هغه میان رانیول. نو دوی به ویل چې دا خو مونږه د اتوار په ورځ باندې د میانو ښکار کوو، دا خو مونږ د خالي په ورځ نه کوو. نو دا حیله الله پاک خوښه نه کړله، ځکه دا د الله پاک په حکم پسې یو قسم خندا شوله، ټوقې او مسخرې ورپسې جوړې شوې. په قوم کې 3 قسمه خلق تقسیم شو. یو قسم هغه خلق وو چې هغې تر آخر وخته پورې دی منع کول چې داسې مه کوئ، د الله په حکم کې تبدیلي مه راولئ، د الله د حکم خلاف مه کوئ، ورنه عذاب به در باندې راشي. خو د هغې خبره یې منله نه، خو هغې برابر دعوت او تبلیغ سلسله تر آخر وخته پورې جاري ساتلې وه. او یو ډله داسې وه چې یو څو ورځې یې دوی منع کړل، خو چې کله پوه شو چې دوی خو منع کېږي نه، زموږ دا وینا هسې عبث او بېکاره ده، نو بس هغې یو طرف ته کېناستل. او دا یو ډله داسې وه چې دوی اول دغه حیلې سره ښکار کو او بیا کلم کله د خالي په ورځ باندې ښکارې شروع کو، د الله پاک د حکم ښکاره خلاف ورزي وکړله. د نورو خلقو ته نه خپله آبادي جدا کړله. دا نافرمانه خلق یو طرف ته پاتې شو، او چې کم فرمان بردار او تابعدارو دی یې څه خاص وخت پورې منع کول یا مستقل منع کول هغې جدا پاتې شو. الله پاک په دې باندې خپل عذاب راولېږو، ځکه د الله حکم یې بدل کو، په هغې کې حیله وکړله، مکر او فریب یې وکړو، د الله په حکم کې تبدیلي وکړله. نو الله پاک د دې شکلونه بدل کړل. شکلونه الله پاک د شادوګانو، بیزوګانو او خنزیرانو په شان وګرځول. یو ځل دغه نیکان خلق را پاڅېدل، نو چې ویې کتل د دې نافرمانه خلقو په علاقه کې او په آبادۍ کې بالکل خاموشي وه. ځکه کوم ځای کې انسانان اوسېږي نو خامخا د ژوند آثار ترېنه معلومیږي، چېرته ماشومانو شور وي، چېرته د لویو شور وي، چېرته خلق بهر وځي راوځي، په لارو کوڅو کې ګرځي. نو په دغه ورځ خاموشي وه چې دوی لاړل، ویې کتل چېرې څه وجه د خاموشي ده. چې ویې کتل نو په کورونو کې دننه شادوګان، بیزوګان او خنزیران ګرځېدل. دروازې د دننه بندې کړې وې، دوی په دیوالونو ورغړې دروازې یې کولو کړې، او هغه شادوګان، بیزوګان، خنزیران د شکل نه به دوی پېژندل. وی دوی به ورته چې تا هغه فلانی نه یې، نو یې سر به یې وخوځو چې او یمه، او د خپلو خپلوانو ته به خپو کې رغړېدل او جړل بیا ورته چې دا خو لکه زموږ نه غلطي شوې ده. په خپل زبان حال سره ورته دا خبره کوله. نو دغه د مسخ شوي خلق چې د هغې شکلونه الله پاک بدل کړل، نو دا تر 3 ورځو پورې په دنیا کې دغه مسخ شوی نسل موجودو، بیا ټول هلاک شو. او دا کم چې اوس خنزیران دي یا شادوګان، بیزوګان دي، دا د مخکې نه په دنیا کې موجودو، دا د ځناورو نسل دی. او هر یو قوم چې د هغې شکل الله پاک بدل کړی دی، هغه بیا په دنیا کې پاتې شوي نه دي. نو د دې خلقو شکل الله پاک بدل کو، ځکه دوی د الله حکم کې تبدیلی وکړله، د الله حکم پسې خندا او ټوقې او مسخرې وکړلې، او کم کار چې حرامو نو هغه حلال وګڼه ځان دپاره. یو انسان ګناه کوي او ګناه ورته وایي، نو دا هم خطره ده، انسان پې ګناهګار دی، خو لیکن چې یو انسان ګناه کوي او ګناه ورته نه وایي، نو دا ډېره د خطرې خبره ده چې هغه ګناه ته دی حلال وایي، هغه جایز ګڼي، نو دا ډېره خطره ده. په دې کې د انسان ایمان هم ځي او ښځه پې طلاقېږي، ځکه د الله حکم د هغې داسې ښکاره خلاف کوي چې حلالو ته حرام وي او حرامو ته حلال وي. نو دې کې د انسان ایمان باقي نه پاتې کېږي. نو د دې خاتمه هم خرابه شوله، دنیا کې هم ذلیل او رسوا شو، او په آخرت کې به ذلیل او رسوا وي. نو د خرابې خاتمې په حالت کې د دنیا نه د ذلت او رسوایۍ په حالت کې الله پاک د دې نسل د دغې قوم خاتمه وکړله. او چې کوم خلق نیکان خلقو، نو دا واقعا الله پاک د هغې دپاره یو وعظ او نصیحت وګرځو،
هغې نورم په تابعدارۍ کې د الله پاک په حکمونو منلو کې د هغې جذبه نورم سیوا شوله چې الله پاک د دنیا د عذاب نه موږ بچ کړو د خپلې تابعدارۍ په وجه نو د آخرت د عذابونو هم بچ کوي او کوم خلک چې د الله نافرمان او دنیا کې هم عذاب کې ګرفتار شو آخرت کې به هم په عذاب کې ګرفتار وي نو بعضې ګناهونه داسې دي چې الله پاک په هغې باندې د انسانانو شکلونه مسخ کوي یو پکې موسیقي هم حدیث مبارک کې ذکر د میوزیک چې ورته وایو چې داسې کوم مجلسونه د میوزیک د موسیقي وي او انسان په هغې کې کینی پاسي د هغې خلقو سره ناسته ولاړه کوي نو حدیث مبارک کې راځي چې د شپې به یو کس د موسیقۍ په مجلس کې ناست وي او سحر چې راپاسي نو شکل به بدل شوی وي او دا د نبی علیه السلام د دعاګانو برکت دی د هغې برکات دي چې داسې اجتماعي عذاب الله پاک په دې امت باندې نه راولي خو چې کوم خلق بیا فخر سره داسې ګناهونه کوي نو ممکن ده چې الله پاک د هغې شکلونه د دې ګناه په وجه باندې بدل کړي نو حضرت داود علیه السلام د دغه زمانې پیغمبر دی او چې کله الله پاک د حضرت آدم علیه السلام د پشت مبارک نه ټول روحونه را بهر کړل نو یو روح پکې ډېر زیات پړقېدو او ښایسته ښکاره کېدو نو آدم علیه السلام تپوس وکړو چې دا روح د چا دی وایي دا د حضرت داود علیه السلام دی وایي ستا په نسل کې ستا په اولاد کې به راځي او داود علیه السلام نوم به د الله پیغمبر وي وایي د عمر به څومره وایي عمر به د 2 کاله وي یا الله دا خو ډېر ښایسته دی نو زه ورله د خپل عمر نه 40 کاله عمر ورکومه نو الله پاک د ده دا درخواست قبول کو او هغه 40 کاله عمر د آدم علیه السلام هغې حضرت داود علیه السلام ته منتقل کو نو داود علیه السلام په دنیا کې عمر هغه 100 کاله پوره شوی دی 100 کالو په عمر کې وفات شوی دی او حضرت آدم علیه السلام چې کله هغه 40 کاله ته کټ شو باقي عمر پوره شو نو بیا ترې دا خبره هیره شوې وه نو چې کله فرشته د موت ورله راغلله او حضرت آدم علیه السلام نه روح قبض کو نو هغه ته خپل عمر بیان کړ چې زما د عمر خو 40 کاله پاتې دي زما د مرګ وخت لا مقرر نه دی پوره نه دی نو اسرائیل علیه السلام ورته وویل چې تا 40 کاله خپل عمر حضرت داود علیه السلام ته ورکړی دی خو ستانه خبره هیره شوې ده نو بیا ورته یاد شو نو حضرت داود علیه السلام هغه پیغمبر دی چې الله پاک د حضرت د آدم علیه السلام د عمر 40 کاله دا د هغه په عمر کې شامل کړي دي ولقد علمتم الذین اعتدوا او یقینا چې پیژندلی دي تاسو هغه کسان چې زیاتې کړی دی د حد نه تیر شوي دي منکم په تاسو کې فی السبت سبتو د خالی ورځې ته ویلی شي د هفتې ورځې ته فی السبت په ورځ د خالی کې چې د هغې حکم دا چې دا ستاسو مذهبي ورځ ده په دې باندې تاسو باندې ښکار کول حرام دي ناروا دي ناجایز دي نه دي اول حیلې جوړې کړي او بیا کلم کله ښکاره ته ور باندې د خالی په ورځ باندې ښکار شروع کو نو الله پاک ورته سزا ورکړله فقلنا لهم نو موږ وویل هغوی ته دغې نافرمانو خلقو ته کونو جوړ شئ تاسو قردتن شادوګان بیزوګان خاصئین ذلیل او رسوا نو چې دی کم نوجوانانو نو هغه شادوګان بیزوګان جوړ شو او چې کم مشرانو د دوی نو هغه د خنزیرانو په شکل کې بدل شو د هغې شکل د خنزیر په شکل کې جوړ شو او چې کم ځوانانو نو د هغې شکلونه شادوګان بیزوګان جوړ شو 3 ورځې پورې دا نسل په دنیا کې بیا دا ټول هلاک شو فجعلناها نو موږ وګرځوله دا واقعه د دې قوم چې دې شکلونه الله پاک مسخ کړل نکالا عبرت لما د هغې خلقو دپاره بین یدیها چې په دغه وخت کې موجودو هغې ته نه عبرت واخیسته او هغې د الله پاک حکمونه منل په هغې کې نورم اضافه وکړله وما خلفها او د وروستو راتلونکو خلقو دپاره چې کوم په هغه زمانه کې موجود هغې خو په خپلو سترګو ولیدل چې الله پاک د دې شکلونه بدل کړي دي نو هغې هم ترېنه عبرت حاصل کو چې که موږ هم داسې د الله حکم کې تبدیلي راوسته نو موږ ته هم داسې سزا میلاوېدی شي نو هغې د دې خبرو نه ځان بچ وساتو
او چې کوم رستو راتلونکي خلقو هغوی د خپلو مشرانو نه دا خبرې واورېدې دا واقعې واورېدله نو هغوی هم ترېنه عبرت حاصل کړو چې داسې زموږ په مشرانو کې داسې خلق تیر شوي دي چې د هغوی شکلونه الله پاک بدل کړي دي نو هغوی هم ځان بچ وساته د الله پاک د نافرمانۍ نه نو د دواړو قسمه خلقو دپاره دا واقعه که په هغه زمانه کې موجود او که وروستو زمانه کې راتلونکي د هغوی دپاره الله پاک سبب د عبرت جوړ کړو وموعظة او دا سبب د نصیحت جوړ شو للمتقین د متقیانو پرهیزګارانو د خلقو دپاره چې کوم خلق د الله نه یریدونکي وو د الله د نافرمانۍ نه او د ګناهونو نه ځان بچ ساتو نو دا د هغوی دپاره یو وعظ او نصیحت وګرځېدو نو هغوی په خپله تقوا کې پرهیزګارۍ کې او د الله په حکمونو منلو کې د هغوی شوق او جذبه او محبت نورم زیات شو ولقد علمتم الذين اعتدوا او یقینا چې تاسو پیژندلی دي هغه کسان چې زیاتې کړو منکم په تاسو کې فی السبت په ورځ د خالی کې چې دا دریای قلزم په کناره باندې اوسېدل فقلنا لهم نو مونږ وویل هغوی ته کونو جوړ شئ تاسو قردة شادوګان خاسئین ذلیل او رسوا فجعلناها نو مونږ جوړه کړله دا واقعه نکالا عبرت لما بین یدیها د هغې خلقو دپاره چې په دغه وخت کې موجود وما خلفها او د هغې خلقو دپاره چې د دې نه وروستو راتلونکي وموعظة او دا موږ وعظ او نصیحت جوړ کو للمتقین د متقیانو پرهیزګارانو دپاره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته